کته شه دا بوتل تقریبا 12 کارټنې بوتل چې کم دي دا یو کس مونږ ته ډونیټ کړي چې دا تاسو نن افطاری کې تقسیم کې دا بوتل ان شاء الله دا بوتل مونږ نن تقسیمو تاسو مونږ سره اوسه اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت الحمدلله مونږ سره یو کس ډونیشن کړي زمونږ یو ډېر نږدې مرګره دی هغه مونږ سره 91000 روپۍ ډونیشن کړي دی هغه ویلي چې دا پیسې هم تاسو په دغه خیر ښېګړې کارونو کې ولګوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه معرف الله جان او تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل د پیښور مازیګر خسته موسم او باران شروع دی الحمدلله روان یونن بیا د افطاری درستخان د پاره حجیزه ته الته به درستخان لګو څنګه چې مونږه د سلور ورځې مخکې درستخان لګول او الحمدلله نن به بیا هم شان درستخان لګو نن باران هم دی ګورو بچي درستخان لګو او کنا تیار پارسل ورکو دا چې الته لاړ شو غزه ته بیا فیصله کوو الحمدلله مونږ سره یو کس ډونیشن کړي زمونږ یو ډېر نږدې مرګره دی هغه مونږ سره 91000 روپۍ ډونیشن کړي دی هغه ویلي چې دا پیسې هم تاسو په دغه خیر ښېګړې کارونو کې ولګوئ نو مونږ دې ویډیو په وساتت سره دای هم شکریا درکو چې هغه مونږ سره ډونیشن وکړو په مونږ باندې اعتماد وکړو رمضان ماہ رمضان رمضان ماہ رمضان رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائے بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائے رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائے بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائے دا ټیم مونږ جی د وضو تر ورسېدو تاسو وګورئ شاته زمونږ والنټیرز چې کوم دي د فیض الله ویلفیر فاونډیشن او حاجی زی ویلفیر فاونډیشن چې کوم والنټیرز دي هغه لګیا دي کار کوي موسم اوس پورې باران شروع خو اوس چې کوم دی باران ودرېد نو مونږ د بازار نه لږ دی خوا راووتو دا ځای وچه مو بازار ټول لوند اوبه ولاړې وې نو مونږ دی خوا بهر راووتو تاسو کتلی شئ زمونږ والنټیرز لګیا دي کار کوي رحمت کا خزانہ پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ اللہ نے بخشا ہمیں رحمت کا خزانہ پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ نیکی سے گناہوں کے سبھی داغ مٹائے رمضان کا مہینہ ہے چلو کته شه دا بوتل تقریبا 12 کارټنې بوتل چې کم دي دا یو کس مونږ ته ډونیټ کړي چې دا تاسو نن افطاری کې تقسیم کې دا بوتل ان شاء الله دا بوتل مونږ نن تقسیمو تاسو مونږ سره اوسه نن مونږ الحمدلله درې ډیش تیار کړی دي یو پای کې غوښه د روجي دي او ورسره نن موسم چې کوم هغه یخ نو مونږ وی چې د مسافر لپاره حلوا هم تیار شي ځکه موسم چې کوم دی هغه یخ نه غي د لپاره مونږ د حلوا سره هم برابر کړی دي او شاته کته شه چې والنټیرز لګیا دي روجي چې مختلف ورسره تیاری دا تاسو کته شه دا نری روجي دي ورسره دلته حلوا تیار شوی دا او ورسره بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائے نادار پڑوسی کی خبر گیر کرے ہم بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم نادار پڑوسی کی خبر گیر کرے ہم بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائے رمضان مونږ ورته خپل جماعت یو یو کجوره اللهم اني لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت
चलो रब को मनाए, रमज़ान का महीना है चलो रब को मनाए, बख्शिश के तलबगार बने सर को झुकाए। रमज़ान का महीना है चलो रब को मनाए, बख्शिश के तलबगार बने सर को झुकाए।